زلمی خلیلزاد اشرف غنی پسې خوله ایله کړله. دا چې زلمی خلیلزاد تازه اشرف غنی ته څه ویلي، څه پیغورې ورکړی دی، جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. زلمی خلیلزاد وایي اشرف غنی د خپل بام واورې د امریکا پر بام اچوي. زلمی خلیلزاد وایي اشرف غنی ونه توانېدو چې خپلې چارې په سمه توګه پر مخ یوسي. هغه له همدې امله د خپل حکومت د نسکورېدو پړه پر امریکا اچوي. د امریکا پخواني ځانګړي استازی وایي د دوحې له تړون وروسته هم واشنګټن له کابله خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا پخواني استازي امریکا ته د اشرف غنی د سفر په اړه وایي چې د هغه ورسره ملپلاوي په واشنګټن کې تود هرکلی وشو او دغه سفر په دوحه کې د طالبانو سره د هوکړې له لاسلیک کېدو وروسته شوی و. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ د هوکړې وروسته هم روان و، خو دغه ملاتړ په داسې وخت کې دوام لاره چې آن په همدغه وخت کې یو امریکایي سرتیری هم د طالبانو لخوا نه ووژل شوی. په همدې حال کې ګڼ خلک کول هغې ډلې د پخواني حکومت چارواکي او اشرف غني ته نږدې کړی د دوحې تړون له لاسلیک او له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتنه د پخواني جمهوري نظام د ړنګېدو او د طالبانو د واکمنېدو اصلي لامل ګڼي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه مننه چې موږ ساري تر بیا ښه وخت ښې چارې